څلور کارونه عزتمندو داسې دي. علامه ابواللیث سمرقندي لیکلي دي خپل کتاب کې چې څلور کارونه داسې دي چې د دې په وجه باندې به الله رب العالمین چې دا کارونه کوي نو الله به د قبر د عذاب نه بچ کوي. نو دا ځان سره نوٹ کوي. لومبنی کار چې د هغې په وجه به د الله د قبر د عذاب نه خلاص کوي او هغه به کوي نو المحافظة علی الصلوات، 5 وخته مانګزار جوړ شه، بیا به د قبر د عذاب نه خلاصې. چې د قبر عذاب کله متوجه کیږي نو دا ټول اعمال به د بنده او د دې مړي نه په دې قبر کې ګیر چاپېره شي، کا خیرات او صدقه ده، کاغه مونځ دی، کاغه روژه ده، کاغه زکات دی او کاغه حج دی، په خپل صندوق او تابوت کې به بند کړي چې دې بنده له ته عذاب نشي ورکولی. نو که ته غواړې چې د قبر د عذاب نه بچ شي نو په مونځ باندې همیشوالی کوه. الله دې موږ له د صحیح 5 وخته صحیح د مونځ ادا کولو طاقت راکړي. عزتمندو د مونځ زموږ ډېر لوی کمی دی، زمونږ مونځ د غم خادی مونځ دی او که کوي نو هغه څه مونځ دی ځان ته خلاصو. دویمه خبره کثرت التسبیح، ډېر زیات تسبیحات وایه، ذکر کوه. ضروري نه چې تا سره دا تسبیحات په لاس کې ستا د عجبه خو ذکر کولی شي که نه، د عجبه خو څوک د ذکر نه نشي بندولی. په هر حالت کې ذکر کوه. یو زنانه چې د مونځ او د اودس نه وروستو د خپل کور کې د خپل صحن صفاکۍ او جارو وي نو دا هم عبادت دی، دا هم ذکر دی. په پاکو لاسونو باندې د مانځه نه وروستو خپل اولاد لره خوراک تیاری نو دا هم عبادت دی. خپل خاوند ته چیغ او روټۍ ږدي نو دا هم عبادت دی. نو ذکر د الله ډېر زیات کوه. او درېیم وتلاوت القرآن، قرآن راله او د قرآن تلاوت کوه. عزتمندو دا عظیم کار دی چې بنده د قرآن تلاوت وکړي. سید قطب شهید رحمه الله علیه به دا فرمایل چې که تا د قرآن د تلاوت موقع نه میلاوي او ته دومره ډېر ناوزګار نو دا قرآن راواله او ملاقات سره وکړه چې د الله عظیم کتابه ستا تلاوت په کار دی خو ما سره وخت نشته دی، تا سره ملاقات کوم چې کله الله طاقت راکړه نو بیا به ستا تلاوت وکړم. نو د قرآن تلاوت کوه، دا به د قبر د عذاب نه بچ کوي. او څلورم کثرت الصدقه، خیراتونه هر وخت کوه، صدقې کوه. ضروري نه ده چې ته لکونه روپۍ ورکړې، ستا په جیب کې 10 روپۍ دا یو کونډ یو غریب او یو مسکین له ورکړه. په کور کې زنانه په کوڅه کې چا آواز وکړو د تنور نه یو روټۍ راواله او دی له یې ورکړه. پخوا به زنانو دا صدقې خیراتونه ډېر کول، خو اوس خلک د موبایل نه نه دي وزګار او د صدقې د هغه خیرات هغه اهمیت ختم شوی دی. نو د خپلې ګاونډۍ له صفا نیت باندې ترکاري ورکړه نو دا هم صدقه ده. په دیوالو له یو روټۍ ورکړه نو دا هم صدقه ده. یو 10 روپۍ چېرته چا سایل له ورکړه نو دا صدقه ده. خو موږ خو هغه له څه ورکوو نه، الټه دا ووایو چې ګوره د دې غټ سټ ته ګوره چې دی سوال کوي. عزتمندو الله داسې وخت راوستی شي چې تا به هم دقه سړي ته محتاجه کي. الله رب العالمین داسې ذات دی. نو څلور کارونه موږ زده کړو چې دا ډېر کوو الله به هم د قبر د عذاب نه بچ کړي. ډومبی څه کارو؟ مونځ کولو، ځکه چې دا خو به یادوم که نه. او دویم کار ذکر ډېرو، او درېیمو د قرآن د تلاوتو، او څلورم کار چې کوم دی نو ډېرې زیات خیراتونه او صدقې.